خپل حیا ملی لاموه ټول خويندې دې ضرور وګوري څومره د شرم او د بې حیايي خبره ده چې یوه مسلمانه ښځه خپل تصویر په ټولنیزو رسنیو کې پردیو نارینهو ته نشروي محترمې خورې پوهیږې ستا بدن الله جل جلاله ستا د عزت او حیا په خاطر عورت او حرام بللی دی چې نامحرم کس ته یې بې له ضرورته ځان مه ښکاره کوه خپل پلار ورور خاوین ته دې د بې غیرت او بې ناموسه القاب مه هدیه کوه پوهیږې ته ښځه یې اسلام ډېر زیات حقوق تا ته درکړي دي د کفارو د هغو ناسمو او نجسو حقوقو څخه خبره شه چې د ښځو څخه یوازې او یوازې د حیوان کار اخلي جنسي غوښتنې ورڅخه کوي خو ستا جنسي خواهش الله جل جلاله په حلاله نکاح کې په جایزه طریقه په خپل خاوند در پوره کوي نو پام چې د غربیانو ډیموکراټ کلتور خپل نه کړې پوهیږې ته یوه نارینه ته ور په نکاح کیږې اولادونه زیږوې بیا به اولادونو ته تربیت ورکوې بیا به هغه ستا لپاره صدقه جاریه وګرځي تا به د قبر د عذاب وژغوري محترمې خورې لطفا د یو کشر ورور په صفت ځانګړې هیله درڅخه کوم چې حیا اخلاق دې د ځان لپاره شعار وګرځوه ښکلی غږ دی ښکلې څیره دی ښکلی قد دی ښکلی حسن دی پردیو نامحرمو ته مه ښکاره کوه تر څو د خاوند دې ټول ارمانونه ستا په نکاح پوره شي او هغه هم تا ته پاک او مبارک شي الله جل جلاله فرمایي د آیات شریف ژباړه دا ده ناپاکې ښځې د ناپاکو نارینهو لپاره او ناپاکه نارینه د ناپاکو ښځو لپاره دي پاکې ښځې د پاکو نارینهو لپاره او پاک نارینه د پاکو ښځو لپاره دي ای خورې ته پوهیږې چې الله جل جلاله تا ته څومره عزت درکړی دی ته چې په کوم کور کې وزیږې نو په هغه کور کې د الله جل جلاله رحمت را کله چې ځوانه شي او واده شي نو د نارینه خاوند نیمګړی ایمان د پوره کېدو سبب وګرځي کله چې مور شي نو د اولاد د جنت ته د تللو سبب وګرځي ستا نفقه الله جل جلاله ستا په خاوند فرض کړې ده الله جل جلاله ستا لپاره ستا په خاوند مهر لازم ګرځولی دی الله جل جلاله ستا غیږ د بشریت زانګو ګرځولې ده الله جل جلاله تا ته د پلار په مال کې حق درکړی دی الله جل جلاله تا ته د خاوند په مال کې حق درکړی دی تا ته الله جل جلاله د نکاح شرعي محمدي حق درکړی دی ستا د پښو لاندې بشریت ته د جنت زیری ورکړی دی نو ای خورې چې الله جل جلاله تا ته دومره لوړ مقام درکړی دی نو ته ولې د الله جل جلاله د اوامرو نافرماني کوې د الله جل جلاله اوامرو ته غاړه کیږده چې قدرمن